الله رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي ومن الکبائر شتم الرجل والديه. د ګناه کبیره څخه یوه ګناه کبیره دغه هم ده چې یو کس خپل مور و پلار ته ښکنځل کوي. صحابه ډېر په تعجب کې شول. صحابه په دور کې خدا نه و دا بدبختي. صحابه ډېر په تعجب کې شول. نو یو صحابي الله رسول ته وایي قال یا رسول الله وهل یشتم الرجل والديه. داسې یو بدبخت هم شته چې هغه مور و پلار ته ښکنځل کوي. د الله رسول وایي نعم وسته څنګه یسب الرجل فیسب اباه یسب اب الرجل فیسب اباه. دی د یو چا سره جنجال وکړي بیا د هغه پلار یا مور ته ښکنځل کوي هغه د ده مور و پلار وریادوي. نو ګویا د هغه چا وریاده کړل ده ته یې وریاده کړه د ده په وجه وریاده شو. ګویا د خپل پلار یا خپل مور ته په خپله ښکنځل وکړه دا ګناه کبیره ده. ویسب ام الرجل دی د یو چا مور ته ښکنځل وکړي فیسب اماه هغه د ده مور ته ښکنځل وکړي نو ګویا د ده په وجه باندې د ده مور یاده شول. ګویا لکه دا خپل بچي چې خپل مور ته وکړله او دا ټول غټه ګناه کبیره ده. نو ټول موږ په دې باندې مبتلا یو. یو چا غلط حرکت را سره وکړي ظلم یې را سره وکړي په چپلاخ یې ووالم غلا را سره وکړه چې اول د وارې موږ جنګ ورسره کوو مور پلار ته یې ورښکنځل کوو هغه یې زموږ مور پلار ته کوي. نو دا ګناه کبیره د ټولو خطرناکه ګناه کبیره هم ده. نن موږ په دې څونه مبتلا یو. هر کس چې په بازار کې که عام حالاتو کې چې د یو چا سره هېڅ خالي خبره واوړي اول د وارې په اډوانس کې درته ښکنځل کوي مور پلار یې وریادوي هغه دوه وارې ده ته وریادوي خو نو د ده ماشاءالله انصافداره دی دوه وارې ده ته وریادوي. ګویا دا سړي په خپل پلار یا خپل مور ته په خپله ښکنځل وکړه په بلې باندې یاده کړه ګویا په خپله وکړه که ده ښکنځل نه وای کړی هغه نه کوه. اوس خو بدبختانه هغه وخت کې خو صحابه و تعجب کوي یا رسول الله داسې یو بدبخته پیدا کېږي چې مور پلار ته به ښکنځل کوي. د الله رسول خو په دا رقم بیان کړل چې دی د یو چا پلار یا مور ته ښکنځل کوي هغه درته کوي. نن خو په امت کې داسې بدبختان شته چې برای راست مور ته ښکنځل کوي العیاذ بالله برای راست پلار ته ښکنځل کوي. ما ته دوه درو کسان دا وایي چې ما ته زوی مور پلار رایادوي العیاذ بالله دا د ټولو غټه ګناه کبیره ده. دا لکه سړی چې زنا وکړي در زنا نه هم غټه ګناه کبیره ده در غلا هم غټه کبیره ګناه ده در ظلم هم غټه ګناه کبیره ده در هر قسم غټه ګناه کبیره هم د سړی مور پلار ته ښکنځل کوي. نن بدبخته ځوانان چې دا یو کاره پر مخ باندې نه ځي ورځ په ورځ مخ پر تباهي باندې روان دي. وجه یوازې دغه ده چې د دوی څخه دا سپین سرې مور او سپین ږیرې پلار ناراضه دي او دوی هغوی ته ښکنځلې کوي ځکه چې هېڅکله امکان نه لري هغه کس چې پر خیر دې پېښ شي والله که یو ذره خیر وموندي چې د چا څخه مور پلار ناراضه امکان نه لري. بل روایت کې د الله رسول فرمایي صلی الله علیه وسلم لعن الله من سب اباه لعن الله من سب امه. پر هغه چا باندې د الله د لور لعنت وي. د الله لعنت څه شي دی؟ د الله لعنت دا دی چې د الله د رحمت څخه دې لرې وي. د الله د رحمت او د الله جل جلاله د مهربانۍ څخه دې لرې وي دغه بدبخته. کم یو من سب اباه کم کس چې مور و پلار ته ښکنځل کوي. ولعن الله او لعنت وي د الله د لورې پر هغه بدبخته باندې چې هغه خپل مور و پلار ته ښکنځل کوي. امام طبراني خو لا داسې ویلي ملعون من عق والديه لعنت دې پر هغه کس باندې چې د هغه نه مور و پلار ناراضه وي. د دې لعنت مستحقین موږ تاسو په معاشره کې وینو که نه وینو څومره کسان د الله د لعنت مستحق چې یو څوک وګرځوي دا په زندګي قسم به خدا کې یا د دنیا کار مخته ولاړ سي یا د آخرت کار مه کوئ. په معمولي ګناه باندې په معمولي زیرېدل باندې دا غټ د لعنت د الله د لورې ځان ته مه متوجه کوئ. ډېر زیات ښه سلوک کوئ د مور پلار سره. فلا تقل لهما اف الله خو لا دا هم درته وایي چې تاسو د مور پلار ته اف کلمه له هم مه وایاست. دا اف کلمه ولې وایي مور پلار په زړه کې په دې باندې زیرېږي. نو چې مور پلار په اف باندې زیرېږي بچې ستا په ښکنځلو نه زیرېږي ستا په خطرناکه سترګو اړولو باندې نه شرمېږي یا نه زیرېږي یا ستا پلار د امزولو په مخ کې ولاړې ته یو څه ووایې په دې باندې ستا پلار زیرېږي نه او که شرمېږي نه دا به بیا ته خاورې نیکي درلاسه کړې خاورې بیا د دنیا او آخرت کامیابي ستا په برخه شي امکان نه لري.
چا چې د مور و پلار سره کم سلوک کړی دی الله جل جلاله په